عید الفطر متعلق مونږ ته هدایات فرمایلی د الله د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه بداوه چې د وړوکي اختر په ورځ باندې به کله عیدګاه ته راوته نو د عیدګاه ته راوتلو نه مخکې به په کور کې په طاق تعداد کې کجوري وخوړلې په طاق تعداد کې 3 حدیث کې راځي یا 15 یا 9 دانې کجوري به خوړلې او بیا به د الله نبی صلی الله علیه وسلم عیدګاه ته راوتو. او بل طریقه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم داوه چې عیدګاه ته بتلو او راتلو پیدل اگر که څوک په سورلۍ باندې لاړ شي دا خبره هم جایز ده. او بل طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم داوه او فرمایلی مو چې تاسو د اختر په ورځ باندې خپلې مزیدار او ښایسته کپړې هغه واچوئ الله رب العالمین ته ډول وکئ د خوشحالۍ اظهار وکئ چې الله تبارک وتعالی تاسو ته د خوشحالۍ دا ورځ درکړې ده. او بل طریقه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بداوه چې په دې ورځ به عطر خوشبوئی ولګوله غسل به وکړلو او بیا به د اختر مانځه ته چې را روانېده تکبیرات به صحابو هم ویلې او رسول الله صلی الله علیه وسلم به هم په زور زور باندې تکبیرات ویل. دا سنت طریقه ده. د اختر د مانځه نه مخکې چې دا کم علما او دا کم مولیان او امامان په جماعتونو کې مونځ کوي یو خو په مسجد کې د اختر مونځ نه دی راغلی کال کې دا یو سنت طریقه د وړوکي اختر او بله د یو مونځ د غټ اختر هغه موږ په سنت طریقه نه کوو. او مولا صاحب سره خفه کېږئ زما په دې الفاظو مه خیر دی د مولا صاحب سره د خپلې سرسایې غمي که زه عیدګاه ته وځم نو هلته خو به یو امام مخکې کېږي نو هسې نه چې هغه زما ټوله سرسایه دغه مولوي صاحب ته ورجمع شي. خلکو سره دا غم دی خلکو سره دا فکر لګېدلی دی کاش کې چې نن زمونږ د علماو سره زمونږ د خطیبانو زمونږ د مساجدو د امامانو سره د الله د نبی صلی الله علیه وسلم د سنتو غم وي. الحمدلله څومره خوند کوي په دې کلا او فضا کې موږ دا 2 رکعاته وکړه باران هم را باندې وورېده د الله رب العالمین رحمت د دې کلاوې فضا نه موږ فایده هم واخیستله ښه ښکلی ماحول دی د مسجد هغه خوب او په هغې کې هغه پکي به لګېدلی او دلته هوا نه راځي ولته نه راځي د هغې نه الله رب العالمین موږ بچو ساتلو الحمدلله. او که چېرته سور نور وی هم موږ دلته الله رب العالمین ته دا عبادت کوو ځکه دا زموږ د نبي صلی الله علیه وسلم سنت طریقه ده. نو بل و د الله نبی صلی الله علیه وسلم خپل مسجد چې هغه مسجد کې یو مونځ په زره باندې دی یو مونځ چې دی وکړه مسجد نبوي کې لکه زر مونځونه چې په بل ځای کې وکړي د دې نه زیات اجر دی. 500 زرو والا چې کوم روایت دی د مسجد نبوي په باره کې هغه روایت کمزوری دی او د زرو مونځونو چې کوم روایت د فضیلت دی دا صحیح روایت دی. هغه مسجد د الله نبی صلی الله علیه وسلم پرې ښودلی دی او بار ډاګې ته به ووته او مخې ته به د الله د نبی صلی الله علیه وسلم مخې ته به نیزه یا د هغه اوسپنې سر چې هغه امسا به ورته مخې ته ناله کړلی شوه او د الله نبی صلی الله علیه وسلم به هغې ته ودرېده. او صحابه کرام فرمایي اول کار به د الله نبی د اختر په ورځ مونځ کوو مونځ اول به موږ ته مونځ راکړه 2 رکعاته د هغې نه بعد به رسول الله صلی الله علیه وسلم ودرېده او موږ ته به وعظ او نصیحت وکړلو او د اختر هغه خطبه به موږ ته راکړله. او بله سنت طریقه د اختر په ورځ باندې زما محترم ورونو هغه دا ده چې کومه لاره باندې راغلی واپس چې کور ته ځي په بدله لاره باندې لاړ شه. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سنت طریقه دا هم وه چې کله په یو لاره باندې لاړو عیدګاه ته نو خالف الطریق هغه لاره به بیا بدله کړه په بله لاره باندې به کور ته تلو. د دې علما ډېر حکمتونه لیکي دا کوم علماو چې په احکامو کې کتابونه لیکلي دي څوک وایي چې یاره دا خو چونکې عبادت له روان دی د الله بندګۍ له واپس خپل کور ته راځي دا ټول قدمونه د ده په نیکو کې لیکلی کېږي نو دا یو لاره به په قیامت کې ګواهي کوي او دا بله لاره به پې ګواهي وکړي نو ستا د ګواهۍ دپاره به لارې ډېرې شي ځکه لاره بدله کړه چې په کومه لار راغلی په هغې مزه په بله لار باندې لاړ شه. او بعضې وایي چې د دې حکمت دا دی چې په دې یو لاره باندې لاړ شي دې لاره باندې چې کوم مسلمانان دي ستا به د هغوی سره ملاقات وشي او چې په بله لار باندې واپس کور ته ځي په هغه لار چې کوم مسلمانان دي د هغوی سره به دې ملاقات وشي د مسلمانانو سره به ستا ملاقاتونه زیات وشي دا پکې حکمت دی. او بعضې وایي حکمت یې دا دی چې په دې یو لاره باندې به هم سلامونه وکړي په هغه بله لاره باندې به هم سلامونه ملګرو ته وکړي نو دا هم یو عبادت دی او یو نیکي ده دا ستا نیکي به زیاته شي. او بعضو پکې لا دا حکمت هم ویلی دی چې په هره لاره کې مسلمانان ښکاره شي په دې یو لاره لاړ شه په دې بله لاره باندې راشه چې په هره لاره کې مسلمانان ښکاري او دا لارې پې ځلیږي او ښایسته پې ښکاري او کوم چې منافقان یا د اسلام دشمنان دي د هغوی دا زړه پې ټق وچوي او د مسلمانانو دا اظهار د کثرت هغوی ویني چې دا نن د مسلمانانو د اختر او د خوشحالۍ ورځ ده. نو زما محترم ورونو دا بله سنت طریقه بله سنت طریقه هغه دا ده چې صحابه کرام رضی الله عنهم به یو بل ته د اختر مبارکي په دې الفاظو باندې ویله تقبل الله منا
منا ومنك الله دې ستانه ستا عملونه قبول کړي او زمونږ نه دې زمونږ عملونه قبول کړي. یعنې دا کم عبادات هم چې وکړه، دا روژې م ونیولې، دا دعاګانې وي، دا صدقې وي، چا د غریبانانو دپاره د افطار او د روژې ماتي پروګرامونه وکړه، او چا چې کوم دی په دې کې د شپې قیامونه والله ته جړاګانې وکړلې. دا ټول اعمال چې موږ څه کړي دي دا د الله رب العالمین زموږ او ستاسو نه قبول کړي. دا هم ډېره ښایسته او خوږه دعا ده زما محترم ورونو. بله سنت طریقه هغه دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د اختر په ورځ باندې ام عطیه رضی الله تعالی عنها یو زنانه ده د انصارو مشره ښځه وه چې کومې زنانه به وفات کېدي غسل به مو له دې ورکو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور وفات شوه زینب رضی الله تعالی عنها، هغې له هم غسل دی ام عطیه رضی الله تعالی عنها ورکړی او د الله نبي ورته د غسل طریقه وښودله او بیا ورله خپل لنګ ورکړلو چې دا زما لنګ هم زما د دې لور نه تاو کوي، دا هم ورله په کفن کې ویسه وګرځوئ. هغه ام عطیه رضی الله تعالی عنها یو مشره زنانه وه. کله کله به چې د زنانو متعلق څه کار و د الله نبي به دې ته ډیوټي سپارله چې ته به دا کار کې، نو دې ته دا اعلان سپارلی و چې ای ام عطیه ته مشره زنانه یې، ته د دې مدینې په دې کوڅو کې او په دې کورونو باندې وګرځه او زما د طرف نه دا اعلان وکړه دې زنانو ته چې د الله نبي وایي چې د اختر مانځله عیدګاه ته وځئ. ای مسلمانانو زنانو لاړئ شئ د الله عبادت وکئ، د الله بندګي وکئ. ام عطیه رضی الله عنها فرمایي زه به بیا ګرځېدم او د مدینې په کوڅو کې او په کورونو کې به مې زنانو ته دا دعوت ورکوو چې د الله نبي حکم کړی دی چې کومې ځوانې جینکۍ دي مشرې ښځې دي دا ټولې دي عیدګاه ته لاړې شي. ام عطیه رضی الله عنها فرمایي یو ځل موږ د الله د نبي نه تپوس وکړو ای د الله نبي په موږ زنانو کې کله یو زنانه دومره غریب وي چې د هغې سره بورقم نه د صحابو دور ډېر د غربت دور و ډېر د غریبۍ دور و د بعضې زنانو به بورقې هم نه وي. ای د الله نبي په موږ کې یو زنانه ده د هغې بورقه نشته دی، لیس لها جلباب، داسې جلباب نشته چې په ځان یې راواچوي پړونې او عیدګاه ته وځي. ای د الله نبي آیا دې زنانه ته دا اجازت شته چې دا په کور کې پاتې شي او د اختر مانځله لاړه نه شي؟ د الله نبي صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل دا زنانه دي د بلې مسلمانې خور نه یو پړونې یو بورقه واخلي په سوال باندې د لږ ساعت دپاره چې که تاسو کره یو څادرې مالې راکئ چې زه په دې سر باندې واچوم او زه به د اختر مونځ وکم واپس به راشم ستاسو هغه څادر او هغه پړونې به زه تاسو ته واپس کړم. د الله نبي دومره تاکید کړی زنانو ته چې زنانه که خپل څادر او بورقه ورسره نه وي بلې ګاونډۍ نه دې واخلي خو د اختر مانځله دې لاړه شي. دا لاسه کې راشه د دې نه زیات د تاکید والا بل حدیث واوره، دا هم د صحیح بخاري د صحیح مسلم او د سننو روایت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم به هغه زنانو ته هم حکم کو چې د هغې به ماهواري بیماري راغلې وه چې په دې دوران کې زنانه ته مونځ معاف دی، هغې ته هم د الله نبي فرمایل چې ای زنانو تاسو هم لاړې شئ د اختر مانځله د زنانو نه به یو سیټ ته شاته کښېنئ، اول ته به ذکر کوئ او د مسلمانانو په دعاګانو کې به شریک شئ. یشهدن الخیر و دعوة المسلمین، دا زنانه چې کوم بیمارانې دي په ماهوارۍ بیمارۍ باندې دوی به د خیر مجلس ته حاضرې شي، ځکه دا د خیر مجلس دی د اختر په ورځ باندې دی عیدګاه ته راتلل او دغه رنګ د خطبه کې شریکېدل او دعوت د مسلمانانو یعنې دعاګانو د مسلمانانو کې به شریکې شي. دومره تاکید د الله نبي کړی دی چې کومو زنانو ته مونځ معاف دی هغې ته هم دا ویلي چې لاړې شي تکبیرات خو به ووایئ ذکر خو به وکئ دعا کې خو به شریکې شئ، خیر دی که مونځ درته معاف دی. او نن د افسوس خبره ده مونږ چې دا مسله وکړو خلک په مونږ باندې ګوتې اوچتوي وایي دوی دا زنانې عیدګاهګانو ته ویستلې. مونږ وایو الحمدلله مونږ د عیدګاه ته راویستلې په پرده کې زمونږ خور راشي زمونږ مور راشي دلته الله ته سجده ولګئ او واپس خپله ښایسته عبادت وکړي د اختر د ورځې څنګه چې د الله نبي ورته ویلي دي په جمع باندې مونځ وکړي او واپس په پرده کې خپل کور ته لاړه شي. هغه خلکو باندې ولې رد نه کوئ چې دا زنانه د اختر په دې شپو کې په صدر کې او په کوچي بازار کې او په مینا بازار کې او په بل بازار کې پردو دکاندارانو ته لاسونه ور وړاندې کوي او هغوی ولې چاپې ور اچوي او پردو دکاندارانو ته لاسونه ور وړاندې کوي او هغوی ته په لاس کې بنګړي ور اچوي. ولې مولوي صاحب دا ښځې تا ته نه ښکاري په دغه زنانو خو دې کلم رد ونه کړو دې دپاره خو ستا خوله کلم کولا ونه شوله
ولا خو چې کومه مسلمانه خور د الله بندګۍ له روانه ده په پرده کې روانه ده د نبی سنت ژوندی کوي د الله د نبی په حکم عمل کوي او د اختر په دې مبارک مجلس کې شریکېږي الله ته سجده لګوي په دې باندې رب ته تکړی په منبر باندې وخیږي خولې نه دي زګونه راخیږي او په دې خلکو باندې هیله بېله رد کې تعالی شرم نه درځي ته به د قیامت په میدان کې د الله د نبي مخې ته ودرېږي د دې حدیثو به ته څه جواب ورکې دا کوم حدیث چې امام بخاري رحمت الله علیه راوړی دي امام مسلم رحمه الله راوړی دي امام نسائی ابو داود ابن ماجه او دغه رنګ نور محدثین راوړي دي ته بر دې حدیثو څه جواب کې اخر ته بر دې په مقابل کې څه بهانه الله ته پیش کې زما محترم ورونو منګ او تاسو دا دور دا د فتنو دور دی خاص کر د زنانو په میدان کې خو فتنې ډېر زیاتې وړاندې تللی دي نو که چېرته دا زنانه موږ مدارسو ته ونه لیږو مسجدونو ته لاړې نه شي دغه رنګ عبادتونو ته لاړې نه شي نو د فتنو میدان خو تیار پلاو دی دا زنانه به بېدینه شي زمونږه دا زنانه به د الله نافرمانې شي دې مجالسو کې ډېر لوی برکت دي په دې کې ډېرې پردهدارې زنانه په دې کې ډېرې نیکانې زنانه راغلي هغې ته چې وګوري د دوی ژوند بدل شي د هغې خبرې واوري زندګي بدله شي خطبه واوري ژوند یې بدل شي نو زما محترم ورونو د الله د نبي صلی الله علیه وسلم دا حکم و موږ راولګېدو الټه کار مو کړلو زنانه عیدګاه ته بوتلل پکارو موږ چې دا هر کال راځو د اختر مانځله دا دیرې ډکي ښځې راغلي سړو راوستي او قبرونو ته ناستي د الله نبي صلی الله علیه وسلم په هغه زنانو لعنت ویلی دی چې هغه د قبرونو زیارتونو له ډېرې ډېرې ځي ستا یو رشته دار وفات دی صرف د هغه د قبر د معلومولو دپاره او د دعا دپاره یو ځل لاړه شه دا عادت جوړول او بیا د اختر په ورځ مقبرو له تلل چې دا د خوشحالۍ ورځ ده او په دې ورځ خلک غمونه را تازه کوي دا د شریعت خلاف کار دی مولوي صاحب په دې به کله رد کې مولوي صاحب دې باندې به ته کله خبره کې ته صرف دې ته تکړی چې د الله د نبي صلی الله علیه وسلم دا حدیثو په مقابل کې لګیا ولاړې او لګیا تقریرونه کې چې دا زنانه دي د اختر مانځله نه ځي او زه هغه شیاطین نن د الله عدالت ته ور وړاندې کومه الله رب العالمین دې ورسره د خپل قدرت مطابق معامله وکړي موږ تقریبا یو هفته مخکې کم چې د دې ګراونډونو ډایرکټر دی هغه سره موږ رابطه وکړله چې دې ګراونډ طرف ته د اوبه څوک را پرېنږدي د هغه هدایات مو د دې کم چمنونو چې کم مالیان دي دوی ته هم پته وه خو بعضې هغه خلک چې د الله د نبي د سنتو دشمنان دي او نن موږ هغوی د الله رب العالمین عدالت ته پیش کوو رب العالمین به هغوی له انتهایي سخته سزا ورکوي په دې باندې چې کله د الله د نبي صلی الله علیه وسلم د دې سنتو سره د هغوی دشمني ده هغه بدبخته کسان پرون لوفران راغلیو هغه لوفرانو پرون دغه اوبه راخوشې کړې وې هغه لوفران چې نه فرض مونځ کوي نه نفل مونځ کوي هغه لوفران زمونږ د دې خویندو دلته پر راتګ خفه دي هغه لوفرانو پرون دلته اوبه راخوشې کړې وې او کوشش یې دا وکړو چې دا ګراونډ بیا لون شي او دوی ته پریشاني جوړه شي موږ وایو د الله عدالت ته مور مخې کوو که زمونږ ملګرو نیولی ما ورته اډر کړی دی په همدې خټو کې غوپې وله ورکوي په دې لختو کې وله غوپې ورکوي چې پته ورته ولګېږي موږ ته د الله د دین په مخالفت کې دومره جرأت کولی شي انشاءالله موږ د الله د نبي په سنتو باندې دومره غیرت کولی شو انشاءالله که زما ملګرو وکتلې دې ځوانانو په دقه خټو کې به له غوپې درکوي انشاءالله تعالی داسې ده که نه ده آینده دپاره هغه شیطانان وګورئ چې دلته د اختر نه د غلچکي په شان د غل په شان یو ورځ یا دوه ورځې مخکې راځي او دا کوشش کوي چې دلته اوبه راخوشي کړي هغه دا سر وله او دا سپېږمې وله په دې خټو کې ومږئ چې دلته پته ولګېږي چې دی څنګه د الله د نبي صلی الله علیه وسلم د سنتو په مقابل کې دا شیطاني حرکات کوي دې وجې نه زما محترم ورونو دا زموږ حق دی موږ د الله بندګي کوو دې ګراونډونو کې ټول کال فټبال کېږي کرکټ کېږي لوبې کېږي لهو لعب کېږي موږ پکې په کال کې یو ځل دقه یو اجتماع د اختر دا کوو او بله اجتماع د غټ اختر دا زموږ حق دی د دې حق نه موږ د چا پلار هم نشي منې کولی انشاءالله تعالی یو خو هغه وختو ما بل ورځ ملګرو ته وویلې د نن نه تقریبا 18-19 سال مخکې موږ په رشید ګړۍ کې 2-3 کور وو 2 ډاټسنو کې به کېناستو په 2 ډاټسنو کې اسریې ته به لاړو زړه اسریه سپینې وړی ته په شیخ عبدالعزیز صاحب پسې حفظه الله الله دې په ژوند کې برکت واچوي په هغه پسې به موږ د اختر مونځ کوو یو کال موږ لاړو موږ نه هلته د اختر مونځ شوی ملګري په ډاټسنو کې بېرته را کېناستو په دې صدر چې کوم ګراونډ دی په دې کې سټیډیم کې زمونږ مولانا عبدالسلام سلفي هزاروي صاحب هغه به دلته د اختر مونځ کوو په منډه منډه ډاټسنو کې راغو چې زه صدر کې به مونځ وکړو چې هلته راغلو هغه هم سلام وګرځو هلته هم رانه مونځ شو
زه ملګرو مخکې کړم دغه زمونږ اولنی د اختر مونځ په صدر سټیډیم کې م کړی او چې چا نه هلته جمع شوي وه کم خاریان ملګري د صدر هغه هم راپسې ودرېده. اوس هم ما ته یاد شي د غټ اختر موقع وه ما پښتو کې لږې خبرې وکړې یو ملګری راغی ویل اردو کې مو وایه خاریانو ما اردو کې لږې خبرې وکړلې. هغې نه بعد موږ فیصله وکړله الحمدلله سنتو کې جرأت پکار دی په سنتو چې عمل کې میدان ته به رادانګې نو موږ هغې نه بعد فیصله وکړه چې موږ به خپل مونځ کوو دلته. دا اوس چې پکې دا چوکۍ د پولیس چوکۍ دلته ډسپنسري وه اول د اختر مونځ به یې موږ دلته وکړو. د هغې نه بعد دا ټینکۍ د دې د لاندې موږ مونځونه کول. دې نه پس لاړو اخوا هغه سکول طرف ته الحمدلله الله رب العالمین کال په کال دا تعداد دومره سیوا کوي د ملګرو او خلک په دې سنت طریقه باندې پوهېږي الحمدلله. اخري فیصله موږ په دې ګراوند باندې وکړله او د دې باقاعده زموږ په دفتر کې میونسپل کارپوریشن سره WSSP چې کومه اداره ده دلته ریاض صاحب هم ناستی دی زما رشته دار هم دی هغه د دې ادارې مشر دی ذمه دار ملګری دی او زموږ لیدیس ملګری هم دی. هغوی ته دا پته ده چې دلته الحمدلله باقاعده په اخباراتو کې راځي سرکاري طور باندې دا زموږ عیدګاه ده د لیدیسو دا زموږ حق دی. څوک په یو ځای کې مونځ کوي څوک بل ځای کې موږ الحمدلله دلته خپل مونځ کوو د الله عبادت کوو. دې کې چې څوک موږ ته رکاوټ اچوي په کار دا ده چې د هغې مخنیوی اول انتظامیه وکړي. انتظامیه د دې کسانو مخه ونیسي. دلته چې کوم ایسیچو راغلی دی په دې ایریا باندې زما ډېر ښه نږدې ملګری دی عمر خان هغه ته زه دا خپل میسج ورلیږم دلته یې بعضې ملګري هم ناست دي راحت علي حاجي صاحب ناست دی هغه سره اوس یو ځای پانګو کې ټریننګ کړی زما دا میسج دې ورورسئ. اول د انتظامي ذمه داري دا ده چې دلته دي مکمل زمونږ د دې ګراوند تحفظ کوي. که سپینه جامه کې کسان رالیږي که په وردۍ کې رالیږي دا کسان دې منع کړي چې دلته شرارت کوي. که داسې ونه شوله او زمونږ ملګرو بیا دلته راښکل بیا به ګیله نه کوي بیا یې د ګیلې حق نشته دی. آخري خبره زما محترم ورونو آخري خبره دا ډیره مبارکه میاشت تېره شوله د عبادتونو د الله د بندګۍ د تزکیة النفس د نفس د پاکوالي تربیتو په دې کې زما محترم ورونو موږ او تاسو له رمضاني مسلمانان جوړېدل نه دي پکار موسمي مسلمانان موږ له جوړېدل نه دي پکار موږ تاسو له دا ده چې د دې عباداتو د الله د دې بندګۍ د اثرات په موږ باندې دینه بعد هم برقرار پاتې شي. دې دپاره موږ او تاسو له دا پکار ده چې موږ د الله د عبادات د الله د بندګي د مساجدو سره تعلق د قرآن کریم تلاوت دا موږ پرې نه ږدو. موږ د دې دین سره بې وفایي ونه کړو. زما محترم ورونو خاص کر نوجوانانو ملګرو ته مې دا درخواست دی څنګه چې د اختر راشي په ګناهونو پسې په لوفرۍ پسې په بېدینۍ پسې ورپسې شي. زه دا نه یم چې تاسو چکر مه وهئ چکر له ځئ چکر هم ووهئ یخو علاقو ته ځئ هلته هم لاړ شئ خو باقاعده په لاره باندې چې د مانځه ټایم راتلو د جمع مونځ کوئ او دغه رنګه د الله بندګي کوئ. هېڅکله د چکر مطلب دا نه دی چې تاسو یا غفلت وکئ یا هم په ګاډو کې ډېګونه لګولي یا ګډېږئ او یا ګانې اورئ. د دې نه ځان وساتئ. ډېر ښایسته عبادات هم کړي دي دا عبادات د الله په نافرمانو او په دې ګناهونو باندې مه بربادوئ. آبادي جوړول دا ګران کاري او ورانول یې ډېر اسان کاري. دا عبادات ډېر په انتهایي مشقت سره او ډېر محنت سره وشو او ډېر انتهایي په هغه عجیب طریقه باندې دا عبادات یو ماحول جوړ او مزیدار هغه عبادات موږ وکړو. الله رب العالمین دې په خپل دربار کې قبول او منظور کړي چې دا عبادات زموږ نه ضایع او برباد نشي. او خویندو ته زما اخري دا درخواست دی چونکې د الله نبي به زنانو ته جدا بیان کوو د اختر په ورځ خو د لوډ سپیکرو سیسټم دی خویندې زما دا خبرې اوري. خویندو ته دا درخواست دی په کورونو کې د قرآن تلاوت د اذکارو اهتمام او دغه رنګه د الله د بندګۍ اهتمام کوئ. کورونو کې تصاویري هغه لرې کوي په کورونو کې ګانې بجانې دا ختمې کوي. اکثر خویندې هغه دا شکایت کوي زمونږ په کور کې پیریان دي کله وایي موږ باندې چا جادو کړی دی. زما محترم ورونو اکثر داسې نه اکثر وجه دا په کور کې بېلمازي وي په کور کې تلاوت نه کېږي د اذکارو د دعاګانو اهتمام نه وي ځکه دا مصیبتونه راځي. بل زمونږ خویندې د پردې اهتمام دی وکړي د خاوندانو حقوق ادا کوي. دا خاوند وګوره دا ستا د جنت دروازه ده که چېرته حق دې ادا کړه د دې په وجه باندې به جنت ته ځي او که چېرته د خاوند نافرمانه وه یو زنانه هغه جنت ته نشي تللی. د الله نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي که د الله نه غیر بل چا ته سجده جایز وي دا به صرف خاوند ته جایز وي. په کار دا ده او بیا زمونږ خویندو له د دې خپلو بچو اسلامي دیني تربیت په کار دی. کمې چې جینکۍ دي
ای ته په کور کې د منځ حکم او چې اذان وشي الکان دی مسجد ته لګي د عبادت لپاره او د الله د بندګۍ لپاره. زما محترم ورونو دغه یو څو خبرې ماته ګوډې ما وکړلې. الله تبارک وتعالى دی په دې باندې مونږ تاسو ته د عمل کولو توفیق راکړي. یو اپیل بل اخیری دام کوم، ډیر مرګري یو بل نه خفه دي، یو بل نه ګیلمن دي، یو بل سره څه خبرې اړولي تو مې دا زموږ د خوشحالۍ ورځ ده. د الله نبی فرمای مونږ له الله د خوشحالۍ د اختر دا 2 ورځې راکړي وړوکی او غټ اختر. د الله لپاره یو بل معاف کوي، د الله لپاره یو بل ته سلام وکړي، د اختر مبارکي یو بل لور کوي. او بل بعضی بیمارانو دا درخواست کړی دی په کورونو کې بیمارۍ نه دي، الله رب العالمین دی تمام بیمارانو لا شفای کامله ورکړي. که څوک په کور کې بیمارانی، که څوک په هسپتالونو کې، الله تبارک وتعالى دی ورلا شفای کامله ورکړي. او دغه رنګه پرون زمونږ شیخ عبید صاحب شهید چې کومو د حبیب رسول الله صاحب والد صاحب وفاتو پرونی جنازه وا هغه ته د الله رب العالمین بخنه وکي. او څومره مسلمانان چې وفات دي الله رب العالمین دې ټول مغفرت نصیب کړي. زموږ چې کوم مشایخ استادان وفات شوي الله تبارک وتعالى دې ورله جنت الفردوس ورکي او الله دې ورسره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين.